السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو ورور حسن شهید یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګروپ چرته تاسو هم غواړئ چې د خپل موبایل بیټري محفوظ کړئ نو په نن ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه هم ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. په نن ویډیو کې تاسو لپاره ما یو د کمال اپلیکیشن راوړی چې چرته تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټال کړئ نو تاسو د موبایل بیټري په بیا زر نه خرابېږي. دا اپلیکیشن څنګه کار کوي؟ سمپل دا یو داسې اپلیکیشن دی چې کله هم تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټال کړئ او د اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انیبل کړئ سٹارټ یې پکې کوي نو بیا چې کله هم تاسو موبایل چارج ته ولګي او تاسو موبایل فول شي نو تاسو موبایل به یو تیز ټلې شروع کړئ تاسو ته پته ولګي چې زما موبایل فول شو او تاسو په خپل موبایل بیا چارج نه راواخلئ. د دې پیدا څه دا کله چې هم تاسو موبایل کې 100% چارج وشي او د هغې نه اخوا هم هغه چارج ته پروت وي نو تاسو د موبایل بیټري بیا خرابېږي ډېر زیاته زر. او که چېرته تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټال کړئ نو چې کله هم تاسو په موبایل کې 100% چارج پوره شي تاسو موبایل به تیز ټلې شروع کړئ تاسو په خپل موبایل چارج نه راواخلئ نو بیا به تاسو د موبایل بیټري نه خرابېږي. نو دا اپلیکیشن به تاسو څنګه په خپل موبایل کې استعمالوئ؟ دا اپلیکیشن به تاسو ته میلاو چېرته شي دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښیم. نو دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړی دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ټیکنیکل حسن ځان سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکې هره ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې در رسي. نو فرست اف ال به تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټال کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ ویډیو په فیسبوک کې ګوري د ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي او د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. ته هغه ځای تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټالولی شي. کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټال کوئ بیا به څه وکړئ سمپل دا اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کړئ. سمپل دلته لاندې تاسو ته یو بټن شو کېږي تاسو به څه وکړئ بالکل په یو کلیک سره تاسو دا په خپل موبایل کې انیبل کولی شئ چې تاسو مطلب کله خپل موبایل چارج ته ولګوئ په دې بټن باندې به کلیک کړئ نو تاسو ته ښکاري دا ټالۍ تاسو سره دلته آن شو ورې یو نوټیفیکیشن چې کوم دی هغه تاسو سره هم چلیږي تاسو ته ښکاري بیټري چارج الارم انیبل نو دا تاسو سره اوس انیبل شو. کله چې هم تاسو موبایل فول شي د چارج نه نو تاسو موبایل به یوه تیزه ټلې شروع کړي تاسو ته پته ولګي چې زما موبایل چارج فول شو. دلته مکمل طور باندې تاسو ته لیکلي الارم انیبلډ and will activate when your device is fully charged یعنی دا به هله اکټیویټ کیږي چې کله تاسو موبایل مکمل چارج تاسو ډیوایس مکمل چارج شي. که تاسو غواړئ چې دغه سیټینګ په خپل موبایل باندې اپ کړئ نو سمپل په یو کلیک سره تاسو واپس اپ کولی هم شي. تاسو ته ښکاري دا واپس آن شو په ټلۍ باندې کراس نشان راغی او بله نوټیفیکیشن چې کوم دی نو هغه هم ستاسو نه د موبایل نه به لاړ شي. خو ګومر ګروپ دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ د خپل موبایل بیټري محفوظ کړئ. ډېر زیات د کمال اپلیکیشن دی ضرور په خپل موبایل کې انسټال کړئ. که تاسو دا ویډیو خوښه شي دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله